روز کالم لپاره استعمالېږي که غواړو چې روز ان کالم مثلا زه یو فایل خلاصوم د ټیبل ده مثلا دا یو ټیبل ده په دې ټیبل کې زه غواړم چې دغه یو څو روز ګروپ کړم یا مثلا دا ټول ټیبل ګروپ کړم سلیکټ دلته راځي ډیټا او په دې ځای کې ګروپ چې کلیک کې دلته درته بټن ګوره پیدا کیږي وینئ دغه د ګروپ ته چې کله دا کلیک کې دغه ټول ټیبل څه کوي پټوي درنه دلته یې نه ته کوای چې لاندې نور کار وکړي کله بیرته کلیک کې بیرته به درته کار کوي دغه شی ته ګروپ ان ګروپ وایي مثلا زه دلته یو بل ټیبل هم لرم دا مې ګروپ کړی دلته یو بل ټیبل لرم فرض مثال دا ده هغه د یوې میاشتې حساب و دا د بلې میاشتې حساب ده نو وایم چې دا هم راته ګروپ کا روز یې ګروپ کې که کالم ګروپ کې مخکې ګوره چې ګروپ شو هغه روز و کولی شي چې کالم هم ګروپ کې زه هم دا هم روز راته ګروپ کا ګوره دلته به دا نو کولی شي چې هغه هم پټ کړي کله د ضروراتو دا کلیک کې دا به راځي چې هغه کلیک کوي هغه به راځي دې ته ګروپینګ وایي چې شی ګروپ وایي روز او کالم که کالم ګروپ کې دلته به بټن ورکړي دې ځای نه ګوره 1 2 باندې هم کېږي چې په 1 باندې پټ کړي په 2 باندې کار کوي خو دا ټول او دلته دا منفي هغه بیا یو کولی شي چې یو دانه ګروپ کې یو دانه بیرته بیا چې کله دا بټن بیرته ختموي ان ګروپ کوي سلیکټوي به او دلته به ان ګروپ کلیکوي ګوره دلته ان ګروپ چې کلیک کې نو ګوره دا روز ګروپ که کالم که چېرته د روز ګروپ کړي ان ګروپ کې به هم روز کلیکوي او که د کالم ګروپ کړي وي بیرته چې ان ګروپ کوي هم به کالم کلیک کوي ګوره دا روز ګروپ ده نو بیرته چې ان ګروپ کوي روز ختم شي که د دې ختموي دا بیا جدا سلیکټوي او ورته وایي به چې ان ګروپ مثلا روز که کالم ګروپ هم اوس ګوره دا زه سلیکټوم مثلا دا د یو کال حساب ده څنګه مې د بل کال حساب ورکړی بل کال حساب نو وایم چې دا راته ګروپ کا او څه شی ګروپ کا کالمز ګوره بیا بل ته بټن ورته جوړ شي وینئ چې کلیک یې دا ټول کالمونه به درته ګروپ کړي بیرته کلیک یې بیرته به ښکاره شي او که یې ان ګروپ کې دا ورې به ورته وایي چې کالم ان ګروپ کا بیرته به درته جدا کړي بل په دې ځای کې موږ اټو آوټلاین لرو اټو آوټلاین بیا څه کار کوي دا هم ګروپینګ کوي خو دا اټو مطلب اتوماتیک اټو مونږ ویلو چې څه مطلب اتوماتیک دا اتوماتیک ګروپینګ کوي اتوماتیک ګروپینګ څه وخت کوي که چېرې مونږ ټوټل ولرو مثلا زه دا یو ټیبل لرم په دې ټیبل کې دلته مې لاندې د ټولو ټوټل راویستلی ده مثلا بل ټیبل لرم داسې مختلف ټیبلونه لرم د هر یوه ټوټل وي په هغه صورت کې بیا دا اټو آوټلاین چې ده د هر ټیبل جدا جدا ګروپ وي مثلا زه به دا ډیټا را کاپي کړم دونه کلر یو نوي شیټ ته نه دلته به دا تر دې ځای پورې مرچ کړم چې دا ټوټل شي دلته به د دې ټوټل وباسو چې دا ټول پرایس څو کېږي مثلا 15 دا به هم داسې کش کړو د دې به هم شي د دې به هم شي دا به بیخي ډیلیټ کړو مثلا دا یو حساب کتاب ده د یوې میاشتې د جنوري د میاشتې همداسې یو بل حساب کتاب دلته لاندې بیا لرم دا مثلا د بلې میاشتې دا قیمتونه هر څه پکې تغیر د یو بلې میاشتې جدا وي اوس زه غواړم چې مثلا دا ټیبل ګروپ کړم بیا چې کله داسې ټوټل ولرې بیا ضرورت نه ده چې ته ټول ټیبل سلیکټ کړې که یې سلیکټ کړي هم فرق نه کوي که یې سلیکټ نه کړي هم فقط دلته ورته وایي چې ډیټا مینیو کې او اټو آوټلاین اوس ګوره دې ته هم جوړ کړه دې ته هم جوړ کړه او دا ټولو ته خپله جوړوي فقط کلیک یې کړه ګوره هغه حساب پټ شي بل ګورئ دا حساب پټ شي بل ګورئ بیرته راځي چې بیرته هم ګروپ کوي بیا به دلته ورته وایي چې کلیر آوټلاین بیرته به کوم ته غواړئ او که چېرې ته دغه ټوټل ونه لري بیا کار نه کوي پوه شوې اټو آوټلاین همیشه بیا به نو ته مجبور یې چې هر یو جدا جدا دلته ځای ته ګروپ کړي بل د سب ټوټل دغه منفي او ماینس هم همدا کار کوي چې کله مونږ ګروپ وي اټو آوټلاین وکړو ګوره له دې ځای نه وینې منفي پټ کړي مثبت ښکاره کړي دلته هم وظیفه یې د دو ده دلته هم ده او دلته هم ده دا ټول دا یو کار کوي دې ځای نه هم کولی شي چې مثبت کړي بل سب ټوټل ده سب ټوټل څه کار کوي که چېرته غواړې چې ټوټل راوباسي مثلا دغه زه یو ټیبل لرم په دې ټیبل کې ګوره حشمت قلم اخیستی چې د کومې کمپنۍ و د لینک 10 دانې اخیستې په دومره پیسې شوې همداسې بیا فرهاد بیا خالد دلته حشمت بیا بعضې شیان اخیستي حشمت بیا نور شیان اخیستي مختلف شیان لرم زه اوس غواړم چې دلته د حشمت ټوټل جدا وباسم د هر یوه ټوټل په همدې شیټ کې جدا جدا وباسم نو بیا به څه شي نه استفاده کوو سب ټوټل نه سب ټوټل کلیک کړه
ګوره دلته درته وایي چې 25 کې ته غواړې چې ټوټل وکړې نو زه ورته وایم چې ټوټل په چا کې راته وکړه کسټمر نیم په حساب یعنی د هر سړي جدا جدا ټوټل راته وباسه مثلا د حشمت ټوټل راوباسه حشمت دلته څو دانې دي ګوره 1 2 3 4 5 وارې خریداري کړې که نه ټوټل یې څو خریداري کېږي د فرهاد ګوره څو دانې دي نو زه وایم چې د کسټمر نیم څه شی راته وباسه سم یې راته وباسه جمع یې راته وباسه د کوم شیانو جمع یې راته وباسه دلته به یې ټیک مارک کوئ مثلا که غواړې چې صرف ټوټل یې وباسې نو ټوټل ټیک مارک کړه که غواړې چې د کوانټیټي هم وباسې چې ټول تعداد یې څو اخیستی زه هم دا دوه راته هغه کړه اوکې که اوس ګوره دی به ټوټل درته وباسي خو په دې شرط چې دا یې وارې سارټ وي دا به یې وارې سارټ کوئ سب ټوټل به یې درته ایسته کړو سب ټوټل به یې بیرته ترې ریموو کړو دا به یې وارې سارټ کوئ A to Z یا Z to A به دا باید سارټ کړو کسټمر نیم to Z ویني چې دا نومونه ټول سره یو ځای شي بعد له هغه به بیا راځي سب ټوټل ته نو ورته وایم چې کسټمر دا ټوټلونه راته وباسه اوکې که اوس به ګوره ټوټل راوباسي اوس ګوره دلته 4 فرهاده 5 فرهاده دي که نه دلته به یې ټوټل راځي مونږ د چا ورته ویلي وو د کوانټیټي او د ټوټل مو ورته ویلي وو که نه نو ګوره کوانټیټي د ټوټل دومره شیان اخیستي څو کېږي 309 یعنې یو وارې 10 دانې قلم اخیستي دي بیا یې 9 پنسل اخیستي بیا 8 کتابه بیا دونه یعنې ټول څو قلمه شیان اخیستي دي 309 چې د ټولو څو پیسې کېږي 4,000 یعنې دا یې د دغو ټوټل شو او دا یې د دغو ټوټل شو بیا وګوره د حشمت چې هر څو قلمه شیان اخیستي یعنې تقریبا دومره قلمه یې د دومره پیسې شوې دا بیا خالد شو دا بیا ټوټل شو مجموع ټوټل یعنی ټول چې تا شیان خرڅ کړي تقریبا دومره قلمه او دومره پیسې شوې دغه شي ته سب ټوټل وایي چې که غواړې چې د هر یوه ټوټل جدا جدا راوباسې نو بیا به سب ټوټل نه استفاده کوي خو د سب ټوټل نه مخکې باید ټیبل یو وارې سورټ شي سورټ کوي په دې چې دغه یو قسم نومونه چې د سره ورته نومونه دي دا سره یو ځای شي که چېرته سورټ نه وي هغه جدا جدا وي بیا یې نه راباسي دته سب ټوټل وایي پوه شوې په دې شیانو باندې دا شوه ډیټا منیو که ډیټا منیو کې یو ریلیشن دا فورکاسټ دا پاتې شو دا به سبا ته پرېږدو اوس به راشو ریویو ته د ریویو څه معنا وه تکرار چې کله موږ یو فایل جوړ کړو نو یو ریویو کوو په آخر کې له دې نه مخکې چې بل چاته ورکړو مثلا نوې ادارې کې کار کوئ یو رئیس درته وایي چې دا فلانی راپور جوړ کړه راپور دې جوړ کړو له دې نه مخکې چې هغه ته ورکړو یو وارې بیا هم چک کوئ چې داسې نه وي هغه پکې غلطي راوباسي بیا درته وایي چې دا مې غلط کړی نو راځو چې شی ګورو ریویو ګورو په ریویو کې اول سپیلینګ ده سپیلینګ موږ په ورډ کې ویلی وو که نه چې سپیلینګ راته ښیي سپیلینګ ان ګرامر راته ښیي نو دا چې کلیک یې بس درته را شروع کوي لاول ځل چې مثلا دا کیو ټي وای چې لیکلی دا خو ما شارټ لیکلی باید اصل کوانټیټي وي که نه نو دی وایي چې ګوره ناٹ ان ډکشنري دغه لغات په ډکشنري کې نه ده همالته کې نه دغه لغات په ډکشنري کې نه ده سجیشن مشوره درکوي چې امکان لري تا نه اشتباه نوشته شوی وي امکان لري دغو نو کې وي نو که مثلا ما نه اشتباه نوشته شوی زه وایم چې ما باید ټای نوشته کړی وای خو په اشتباه مې کوانټیټي نوشته کړی یا کیو ټي وای مې نوشته کړی نو که غواړې چې دا په دې چینج کړي نو بیا چینج چې څنګه چینج کلیک دا به چینج که چیرې چینج آل کلیک کو نو بیا چې دا شیټ کې ما هر ځای کې همداسې نوشته کړی وي ټول راته به یې وارې بدلوي او که اګنور یې کو څه پې کوي په همدې حالت یې پرېږدي او اګنور آل کې کو ټول په همدې حالت پرېږدي او که ایډ ټو ډکشنري کو نو دا لغات په ډکشنري کې حق شي دوباره به بیا نه راته وایي دا شیان هم په ورډ کې ولیکو که نه مشکل به نه وي پکې دا شو سپیلینګ بل د ټریژر دا موږ ویلې څه کار کوي په یاد مو ده په ورډ کې ډکشنري ده چې کله یې کلیک کې دلته چې هر لغات ولیکې د هغه لغات سینونیمز درته راولي ورته معناګانې راولي مثلا ته نوشته کوې ګوډ څه مطلب دلته به سینونیمز ټول راشي یوزفول ګوډ بینیفیشل هیلپ پوه شوې نو دا شو ده بل د سمارټ لوک اپ هم موږ په ورډ کې ویلو موږ ویل هغه وخت کار کوي چې کله انټرنیټ کنیکټ وي نو بیا چې موږ هر شی کلیک کړی وي مثلا ما دا لغات کلیک کړی یا دا نوم مې کلیک کړی نو چې کله زه دا کلیک کوم ګوره اوس انټرنیټ فعلا کنیکټ نه لرم درته وایي چې نیټورک کنیکشن پلیز چیک یور انټرنیټ کنیکشن یا نیټورک کنیکشن د دې وظیفه څه ده چې کله انټرنیټ کنیکټ وي هر لغات یا هر شی چې تاسو سلیکټ کړی وي او سمارټ لوک اپ لیکې دی د دې د ګرامر له لحاظه درته ښیي چې مثلا دا شی ناون ده پروناون ده هر شی چې وي ډیټیلز درته کوي که مثلا نام وي ته د نام تعریف هم سره راځي که پروناون وي هر شی چې د انتخاب کړی وي که ورب وي ورب درته کوي خو چې انټرنیټ وي که انټرنیټ نه وي بیا یې نشي پیدا کولی بل و پکې
ترانسلیټ هم موږ په ورډ کې ویلی وو چې موږ ویلې څه کار کوي له یوې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کوي خو دا هم هغه وخت کار کوي چې انټرنیټ وي چې انټرنیټ نه وي بیا کار نه کوي چې کله ګوره کلیک کوو نو اوس ګوره دلته راته وایي چې ترانسلیټ یور ډاکومنټ ور غواړي چې ترانسلیټ یې کړي زه ورته هو اوس ګوره دلته به ماته مسج راشي چې انټرنیټ نشته ترانسلیټ یوې ژبې نه بلې ژبې ته خو دا کار نه کوي تر څو انټرنیټ نه وي کار نه کوي موږ ویلو چې په انټرنیټ باندې موږ بعضې سایټونه هم لرو چې ترانسلیټ کوي کوم ویب سایټ مې درته ویلی ګوګل ترانسلیټ نن سبا خلک ډېر زیات استعمالوي دا هم بیرته ګوګل ترانسلیټ ته ځي چې کله د انټرنیټ وي بیرته راسم ګوګل ترانسلیټ ته ځي او ګوګل ترانسلیټ ما ویلې چې یو کار لري چې هغه څه رقم کار کوي لغت په لغت باندې ترجمه کوي نو مثلا که موږ یو جمله په دري یا په پښتو ولرو هغه که لغت په لغت انګلیسي ته ترجمه شي بیا معنا کې تغییر راځي خو مطلب دوی ته دومره مطلب ترې اخیستی شي چې دغه لغت داسې پوره مطلب نشي ترې اخیستلی او نو دغه ترانسلیټ شو او بل کمنټ مو هم په ورډ کې ویلی و چې موږ ویلې څه کار کوي کمنټ ورکوي چې کله د یو لغات په هکله معلومات نوشته کوو د یو جملې په هکله معلومات نوشته کوو مثلا دا راپور موږ جوړ کړی دا رئیس ته مو ورکو رئیس غواړي چې بعض شیونه پکې تغییر کړي مثلا درته وایي چې دغه شی په دې تاریخ نه و په بل تاریخ و نو یا مثلا درته وایي چې دغه ځای کې پلاني معلومات د پلاني میاشتې راپور هم ور واچوه مثلا په دغه ځای کې د پلاني نوم هم ور واچوه که نه نو هغه څه کوي هغه ځای ته کمنټ ورکوي کلیکوي صرف دلته نیو کمنټ کلیکوي او دلته پکې درته لیکي مثلا درته وایي چې پلیز اډ مسټر خالد فبروري ریپورټ آلسو د فبروري راپورټ هم ور واچوه مثلا که نه نو هر ځای په هکله چې غواړي معلومات ور اضافه کړي تر څو یې ته هم ور واچوي راپور تا ورته جوړ کړی که نه نو هغه درته وایي چې دغه شیان پکې اضافه کړه نو صرف هغه ځای ته کمنټونه ورکوي کله چې تا ته راولیکو نو ته خپله بس هغه کمنټونه ګورې دغه کمنټ مطابق هماغه کار کوي پوه شوې نو دا کمنټ شوس مثلا دلته بیا کمنټ ورکوي نیو کمنټ کلیک ګوره کمنټ به راشي دلته کمنټ ورکوي کلیک کمنټ به راشي که د بیرته ډیلیټوو هماغه کوم خانه چې کمنټ لري کلیک کړه ډیلیټ کمنټ مثلا دا خانه کمنټ لري کلیک کړه ډیلیټ کمنټ نیکسټ چې له یوه کمنټ نه بل کمنټ ته لاړ شي وینې کرسر خپله ورته راوړي پریویس بیرته شاته راشي شو اینډ هایډ چې ټول کمنټونه شو کړي اوس مثلا ګوره شو شي دا هر یو کې چې د کرسر یې کوي ګوره دا کلیکه شو یې کدا به هم شو شي د کرسر کېږده شو یې کدا به هم شو شي چې کله بیرته کلیک یې بیرته به یې هایډ کړي یا شو آل کمنټ کلیک ټولو په یو وارې شو کړي بیرته کلیک بیرته به یې هایډ کړي بل و شو انک شو انک هم په ورډ کې په یاد ده چې موږ به دلته یو مینیو اضافه کوله په آپشن کې آپشنز کې بیا کویک او په دې ځای کې آل ټابس په هغه کې کویک ریبن کې آل ټابس دلته دا مینیو شوې او په دې ځای کې انک چیرته و دا انک پینس دا مینیو به ور اضافه کو دلته به راشي اوکې به یې کړو ګوره دلته به اضافه شي چې کله موږ له دې ځای نه مثلا یو ځای نشاني کوو که نه آفرین چې دې ځای کې تغیرات راوله دې ځای کې تغیرات راوله نو دغه شو انک شو له ریویو نه کولی شي چې ښکاره شي کولی شي چې پوه شوې تر دې ځای پورې بس همدومره بله په دې پوه نه شوې دغه مینیو ګوره خپله پکې نه وي اکسل کې ډېر زیات مینیوګانې دي چې یعنې اپشنونه ډېر زیات په هر پروګرام کې شته خو مایکروسافټ تا ته وایي چې ته باید دغه شیان ضروري دي چې تا روزانه استفاده ترې کوي نو دغه پینز مینیو هم دلته خپله موجود نه وي ته به یې له دغه ځای نه ور اچوې آپشن ته به راځې دلته کسټمایز ریبن ګوره دلته دا ټولې مینیوګانې درته ښیي دغه مینیوګانې ټول درته ښیي چې مثلا فایل مینیو ګوره دا د فایل مینیو هوم مینیو ټول شته کولی شي له دې ځای نه ټیک مارک ایسته کړي له هغه ځای نه ورکېږي ټیک مارک یې کلیک یې بېرته راځي او اب له دې ځای نه دا نورې مینیوګانې هم ور اضافه کولی شي مثلا دلته آل ټابس کې آل مینیو کلیک کوي ټولې مینیوګانې راځي کولی شي چې هر مینیو د مینیو بار ته دې ور اضافه کړي او نو پینس مخکې اضافه نه و ما ور اضافه کړه د راغی ورنه استفاده کولی شي پوه شوې تر دې ځای بل ریویو کې موږ پروټیکټ شیټ هم ویلی و دا تاسې خپله چک کوئ درته معلوم به شي چې څه کوي